اوس یو نوجوان آنلاین د امریکې نه ځان له یو جنۍ راغوښتې ده، اوس یې کولو ته هم تیار نه دی. په سوشل میډیا باندې ګرځي. یقین وکړه چې په دې قرضدارو باندې وانه وړېدی که نه، تر څو تاسو په اخلاص سره توبه ویستې نه که نه، والله بالله ثم تالله یاد ساتي زندګۍ نه بند تنګي. ښه ورځ به مخکې نوجوان د خپل ګرل فرینډ دا نن سبا خو چې په دې سوشل میډیا او دا بار کم حساب کتاب شروع دی، ځان له به یو یار یو دوست ساتلی، هغې سره به خپله زندګي په دې ترتیب سره تېروي. زموږ واسطه د سوشل میډیا سره ده. موږ په الفاظو سره بیا زما محترمو دا نوجوانان زما په دې خبرو به ډېر ښه پوهېږي. ګرل فرینډ نو د 12 کالو د 10 کالو د 8 کالو د 4 کالو محبت دی الګ په دې خپل ګرل فرینډ باندې زما عزتمندو ځان د آخر توخې نه ویستی. دا خوراکونه او دا کپړې او دا موبایلونه او دا پیکیجونه او دا هر څه د هغې د زړه خیال ساتي. زما ګرل فرینډ خفه نه شي، زما دا ملګری دا دوست خفه نه شي. زما محترمو اوس دغه الګ او جنۍ ناست دي، د 12 کالو د 10 کالو محبت دی او دا ملګرتیا را روانه ده. دلته دریم ملګری راغی او دا دی جنۍ ته وایي دا 2 لک روپۍ واخله او دا پرېږده او ما سره خپله دوستانه شروع کړه. او ته نه نشي کېدی، دا خو زمونږ داسې زړه مینه ده، زمونږ زوړ محبت دی، دا چل دی هغه چل دی. او ته دا 3 لکه که 4 لکه قسم په رب العالمین 8 لک روپۍ هغه زنانه ته په غېږه کې کېښوستې. داسې هغه زنانه هغه هلک پرېښوستو دا چې د چا پیسې وي دې طرف ته ودرېده. هغه هلک په ژړا شو، ورته وایي ته څنګه ما پرېږدې؟ وایي دې پیسو ته خو هم لږ وګوره که نه، دا څومره ډېرې پیسې راکوي. وایي دې پیسو ته مو ګوره، دا دومره ډېر فنډ چا ته میلاویږي نو هغه بیا په ملګري څه کوي. په الله قسم زما محترم هغه نوجوان په زارو قطار سره جړل او دا چې کوم دا 8 لک روپۍ ورته پیش کړې وي به دا هغه طرف ته دا جنۍ ودرېده او دې نوجوان ته یې اړوله، نظر قدرې نه ور اوچتولو. داسې نو موږ دې خلکو ته وایو دې نوجوانانو ته د الله بندگانو وایي په تقدیر چې دې سلوک وي بل به نه شي، کومه شپه چې دې په ګور وي کور به نه شي. زما محترمو دغه پیسې دغه خرچې دې په مور او پلار کړې وې، الله طرف ته راغلی وې. ما خو تاسو ته 13 پیرا زما عزتمندو د عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه باره کې وفرمیل که نه چې دا یو جنۍ ته په انتظار کې ټوله شپه تېره کړه، خپلې دوستې ته ورته وایي زه بېګا شپه کې به راځم. ټوله شپه ناست هغه جنۍ یې رانله. سار راپاڅېدو ځان یې ډېر ملامته کړو چې دا دومره شپه د یو مخلوق دپاره تا چې کوم دی شوګیره وکړه، د خالق دپاره دې دا شپه شوګیره کړې وې، تا ته به خالق میلاو شوی وې ضرور. ته به ضرور الله خپل دوست جوړ کړی وې، خپل ولی به جوړ کړی وې خپل. زما محترمو په الله قسم دغه عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه ځوان دی ځوان او توبې په تلاش کې روان شو چې بس توبه وباسم پرېږدم. دا خو ټول فضل محبتونه دي، ټول ډوک بوک دی. د الله محبت دا به زما عزتمندو په دنیا کې هم په کار راځي، په قبر کې به هم په کار راځي، د قیامت په ورځ به هم په کار راځي.